اتلس کلن کرامت 2 میاشتې وړاندې د وسلوالو غلو له لوري له خپل کارځای څخه تښتول شوی و. کرامت وایي وسلوالو غلو په دې پلمه چې ګواکې طالبان دي او غواړي خبرې ورسره وکړي د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ ته ولېږداوه. نوموړی وایي غلو یې د خوشي کولو بدله کې له کورنۍ څخه د 1 لک امریکایي ډالرو غوښتنه کوله، خو وړاندې له دې چې کرامت ته څه زیان ورسیږي ملي امنیتي ځواکونو د غلو له منګولو څخه خلاص کړ. ما باندې سترګې هم تړلې وې، سیمه مې هم نه پېژندله. وړی وم بس یوې ګارې ته یې ور واچولم، موبایل ټکولو مړۍ نه وه، غېږې کې یې واچولم. وایي تا کورنۍ نه موږ پیسې غواړو، آب کوو دا به کوو، وازنو به دې ګوتې به درنه پرې کوو. هغه نه وروسته بیا کله 2 میاشتې پوره شوې بیا ما ته نفر راغله، وایي ځه ځو چېرې. بیا د هغه نه وروسته زه وباسلم، چې کله یې راوباسلم بیا یې خوله کې واچولم. چې کله زه په خوله کې واچولم د هغه نه بعد ملي امنیت راغی، غرض درجه کړم. د کرامت د کورنۍ غړي د امنیتي ځواکونو مرستې او هڅې چې بغیر له کوم مالي او ځاني زیان څخه یې نوموړی روغ کور ته راستون کړ ستایي. دوی زیاتوي که د ولس او دولت ترمنځ 2 اړخیزې همکارۍ شتون ولري په ښه ډول به د ورته کړنو مخه ډب شي. دا امنیتي ملیسه ده، په دا کې موږ سره نه شپه کتلې نه ورځ. بیا چې کله دی وړی وي ما نه 1 لک ډالر غوښت. بس موږ تاسو نه ډېره مننه کوو، چې دا یم یعنې روغ سلامت موږ ته وسپارم. تاسو د هلو ځلو برکات وم. کنه موږ ته به یې کله وویلې چې ګوتې ته نه پرې کوو دا درلېږو، کله به یې راته ویلې چې درواز نه یې. زموږ دا هیله ده چې دا کوم اجرایت چې دی وکړو دا رقم باید د کورنۍ غړي مې دوی سره همکار واوسېږي. که دا رقم همکاري د کورنۍ غړي ورسره وکړي په آینده کې به هېڅ ستونزه بیخي چاته رانسي منځ ته. بل لوری د خوست ځایي چارواکو روحي ته خپلو خبرو کې وویل چې د کرامت د تښتونې په تور د امنیتي ځواکونو له لوري 3 تنه نیول شوي. د خوست د والي جنرال محمد کټوازي په خبره له تښتونکو کسانو سره یو ځای 3 میله کلاشینکوف، 2 میله توفنګچې، ګڼ شمېر سیم کارتونه او ورته نور محاربوي تجهیزات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د امنیت ملي بیدار ارګان ځوانانو دا دوامدار تعقیب او 4-5 ورځې بالاخره نتیجه یې دا شوه چې دا خاینین یې د علي شیر په ولسوالۍ کې ګیر کړل او کرامت جان یې ژوندی ځینې راخلاص. هغه څوک چې اختطاف کوي، هغه څوک چې خیانت کوي، هغه څوک چې انسان وژنه کوي، هغه د دې وطن دښمن دی، هغه د سولې دښمن دی، هغه د کورنیو دښمن دی. د یادونې ده چې په تیره 1 میاشت کې دا 3م ځل دی چې د امنیتي ځواکونو له لوري په خوست ولایت کې د انسان تښتونې، نشه یي توکو د قاچاق او غیر قانوني وسلو د لیږد مخه نیول کیږي او په تور یې ګڼ شمېر کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.